او نیمې شپې به لګیا وي هر څه به یې پرېښي وي خو فیسبوک ته به راځي بیا پکې داسې نور ډېر څیزونه شو چې ټیک ټاک یې دي او څنګه یو خبره ته کوم چې په دې سټوریو کې زما پښتون وروره دا سندرې دا اکثریت تاسو پوسټ کوئ چې په پټي کې روان یې سندره دې لګولې محفل دی هلکان ګډوي سندرې دې ورته لګولي ځانونه خوځوي بیا دا اکثر چې کوم دی پښتون ډنګه والله چې تاسو نه زما دا سندرې ډېرې خوښې دي تاسو نه دا میوزک زما ډېر خوښ دی په دې میوزیکونو کې رالوی شوم فلمي دنیاو ته ورپسې رسېدلی یم ټي وي ته رسېدلی یم ډرامو کې مې کار کړی خو ګوره هر څه حد لري ما او تا پښتانه یو ما او تا خپل شان دی زما او ستا خپل انداز دی پښتون سره دا خوند نه کوي چې په سټوریو کې واچوئ ورته ګډېږئ ځانونه ورته خوځوئ پیغلم لګولې سندرې کوي دا ما او تا سره ښه نه ښایي عزیز خان خیر دی جوړې په خیر دا شی کنټرول کوئ دا شی کم کوئ والله که ښه ښکارئ دا سټوریو کې چېرته یوه ښه د کار خبره شیر کوئ یوه د کار ویډیو شیر کوئ دا کچه هلکان دي او ځانونه تاووي او کیمرې هم ورته نیولي دي موبایلونه هم ورته نیولي دي او سندره هم ورته لګولې ده هی راتاویږي یو بل نه راتاویږي څوک ځان خوځوي څوک خپې خوځوي بیا هغه راواخلې په هغې باندې ته فخر کې چې والله او بله چې دا په سټورۍ کې واچوه ډېر به ښه ښکاري درته خلاصه مې کړه ایکې اچکزای وعلیکم سلام شیر افضل خان وعلیکم سلام سلامت اوسئ درته خلاصه مې کړه چې والله که مانه زیات شوقي د میوزیک هېڅوک هم وي زه ډېر شوقي یم خو زه داسې سندرې به اورم چې د 1970 75 و 85 و something like that چې ستوري راکولاومه پښتون دې ګډېږي چې ستوري راکولاومه پښتون دې ګډېږي چې ستوري راکولاومه پښتون په پټو کې سر دې ځان ته نازیه اقبال لګولې ده ډانسونه دي په سټوریو کې ډېر بد ښکارو زه به ځان نه درته سخي نه جوړومه زه څه زبرګ نه یمه زه هم په دې لایف کې کله کله درته شعر ویمه زه هم په دې لایف کې کله کله درته سندره ویمه زه هم په دې لایف کې درته ښکلې خبرې کوم زه دا حق نه لرم چې زه تا ته نصیحت وکړم پښتونه دا حق نه لرم خو اسلامي لحاظ سره دا حق په ما نه بلکې په تا هم جوړیږي دا حق په تا هم جوړیږي چې چاته ښه لار وښیې 15 کسانو منځ کې دوه ښکلي هلکان تاویږي پیسې پې راغورځې او سندرې دې لګولې شهزاد افغان ډیره مننه شهزاد افغان سلامت اوسئ آباد اوسئ شهزاد افغان حقیقت چې وي یا تریخ وي زه دې پښتنو ته وایم چې ډېر ښکلی قوم یې ډېره ښکلې نامه لرئ قوم پرستۍ ته جوړ یې چې قوم پرستي وکړې که نه بیا که څوک یوه ښه خبره درته وکړي د هغه زام یې ماتوي هغه ته کنځل کې خو والله العظیم پښتونه تا سره دا نه ښایي چې د کومه ګډا په دې فیسبوک سټوریو کې تاسو شروع کړې ده
او دا کوم سازونه اوازونه هم په دې فیسبوک سټوریو کې شروع کړي دي تا سره ښه نه ښکاري نن دا ویډیو ما جوړه کړې ده چې دا زړونه بره راورېږي زه خود سازي نه کوم ځان نه درته خیم دا مثال د دې زړونو دا زما پښتانه دي دا پښتانه زما زړونه دي زه پښتون نه غواړم چې اجړا دي شي زه پښتون نه غواړم چې اجړا دي شي ماشاءالله شهزاد افغان مامو پښتنو ځان ډېر وشرمو الله دې موږ ټولو پښتنو ته هدایت وکړي سلامت اوسې عزیز خان سلامت اوسې عزیز خان شاهد خان وایي چې کال وکلاله شاهد خان ته به کال وکړو شاهد خان څه وایي زه الحمدلله په امریکا کې ژوند کوم زه الحمدلله په خپل ایمان فخر کوم ما ته د خدای پاک توفیق راکړي چې زما په بدن کې کله پورې ساه وي زه تاسو سره یو داسې خبره شیر کوم چې هغه ستاسو ده فایدې باعث وي اوکې حاجي صاحب فایدې باعث وي تاسو ته مې کال وکړو کال تاسو نه اوچتوئ د یو ځوان و چې ما ته کال وکړه ما کال ورته وکړو د کال جواب یې ونه کړو شاهد خان ته ما کال وکړو د کال جواب یې ونه کړو ما چې راوبېخلو زما او ستا پلار نیکه هغه غټې غټې پګړۍ هغه سادګي هغه غیرت هغه وجدان هغه را یاد کړه هغه را یادوه بیا به هر څه ټیک وي بیا به هر څه ټیک وي یو خو په یو کوټه کې ناست دی ښکلي ښکلي هلکان ګډېږي که نه او بیا دا راواخلې په دې فخر کوي په هیسټري کې لګوي دا ښکلي ښکلي نازک نازک هلکان دا په نورو ګوري الله به تا نه تپوس نه کوي دا تصدیق کې په ځان تصدیق کې په ځان تصدیق کې دا تصدیق کول چې کوم دي د دې مطلب دا دی چې ته په خپله ګناه فخر کې په خپله ګناه ته فخر کې نو د دې نوره ګناه ده ګناهګار خو یو ګناه نه خو یو هم نه یو خلاص والله که یو ته خلاص شو السلام علیکم السلام علیکم ګناه نه خو والله که یو هم خلاص شو څوک به نه وي ګناهګار خو ما او تا ته نه دي پکار چې یو غلط کار کوو په غلط کار کې یو بل هم انوال کو ځان سره یو بل هم ځان سره شریک کو یو بل ته هم دا ګناه ورسو یو بل هم په غم اخته کو دا د فخر خبره نه ده دا د بې غیرتۍ خبره ده د غیرت یا پړي چې کوم دي دا وشلیدل ای پښتنو تاسو زما دا قزړونه یې چې دا بره را باندې راورېږئ یا پښتنو د الله خاطر وکئ د الله خاطر وکئ ځانونه چینج کئ غیرت ته ډېر جوړ یو چې یو کس راته اوچته خبره وکړي هغه 22 داړې ماتې کو کنځلو ته ډېر جوړ یو
چې ډېر اسانه په دې خوله باندې راوچتېږي. فحاشۍ ته ډېر زر جوړ یو، د فحاشۍ ویډیو ته ډېر زر جوړ یو چې منډه وکړو چې چېرته فحاشي ده. که چېرته یو ښکلی عالم، یو ښکلی دروند سړی یو مجلس ته خبرې کوي، هغې نه تېښته کوو، هغې نه تېښته کوو. دا څه دي؟ د شیطان په ما او تا زور کړی دی. دا ټول کارونه د شیطان دي. دا د شیطان کارونه پرېږدئ. که کوټه کې خپل ځان ته ګناه کې 5 کسان دې راټول کړي، نو پرېږده چې دا 5 کسان تا سره په ګناه کې اخته وي. نو دا 15 یا 20 یا 30 یا 100 ستا د فیسبوک فرینډز دا په دې مه مبتلا کوه. دا په دې مه مبتلا کوه چې په هغې ګناه کې شریک کې چې خلک زما سټوري وګوري، زما د فیسبوک سټوري خلک وګوري چې ماشاءالله داسې ښکلي ډانسونه دي، داسې ښکلي سندرې دي، داسې ښکلي کیسې دي. ځوانانو الله سبحانه وتعالی خپل مقام درکړی، الله سبحانه وتعالی عزت درکړی. څنګه په خپل عزت مړې پښتونه؟ که ستا عزت ته څوک بدې سترګې وغړوي پښتونه، 15 سوري به پکې وکړي، 15 سوري. خو پښتونه دونه پرېوتو چې نن په ویډیوګانو کې هلکان هم ګډو، سندرې هم غږو، بیا یې شیر کوو هم، بیا پې فخر هم کوو، بیا بریتونه هم پې تاوو. څه وایي چې ایمان دې ښه راته معلوم دی، په رواجي بریتو دې مه وهه لاسونه. ایمان پکار دی، مردي پکار ده، غیرت پکار دی. غیرت په داسې څیزونو مه کوه. زمونږ الله غیرتي دی، الله غیرت خوښ دی. ځان کې شعور پیدا کا. حیا is the best. عاجزي is the best. نبی علیه السلام عرش ته وختو، الله سبحانه وتعالی په دربار کې ودرېدو. الله سبحانه وتعالی ته وفرمایل چې اے محمده څه دې راوړي؟ چې ما داسې څیز راوړی چې تا سره نشته. الله سبحانه وتعالی ورته ویلي چې داسې کوم څیز ده چې ما سره نشته، داسې کوم څیز ده چې ما سره نشته، ته ما ته ووایه چې تا څه راوړي. چې یا الله جل شانه ما تا ته عاجزي راوړې ده. الله اکبر. چې ما تا ته عاجزي راوړې. عاجزي خو بېشکه الله متکبر ده، الله قهار ده، الله جبار ده، الله رحم کوونکی ده. هر څه الله سره دي. نو الله سبحانه وتعالی دا خبره ډیره خوښه شوه چې بېشکه رښتیا وایي چې عاجزي ما سره نشته. زما او ستا دپاره پیغمبرانو ډېر څه کړي. نن که 1400 کاله وتي، زه منم چې په 10 ورځو کې مړی هېرېږي. چې جنازه د کوره وځي، په 10 ورځو کې مړی هېر شي. 1400 کاله وتي، نبی علیه السلام دنیا نه لاړ دی، خو تا ته ډېر ښکلی کتاب پرېښی دی. ښکلی کتاب یې درته پرېښی، د کاڼي کرښې دي پکې. خپل کتاب موږ ته پکار دی چې فالو کړو. عاجزي وکئ، مستي مه کوئ. که د غم خادی خبره وي، پښتانه وایي
چې غم په جړا ښکاري خادي په ډنګ ډونګ ښکاري وکړ ډنګ ډونګ دونم حد نه موزه چې ته پردی تور سرې راولې په ودونو کې ګډی او پردي زامن راولې په ودونو کې ګډی او بیا دغې ویډیو کې بیا په سټورۍ کې اچوي زما روټۍ تیاره ده ښه ده به سلامت اوسئ خدای دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې ښه عمل او ښه کارونه وکړو او عاجزي وکړو د الله دپاره زه سوال درته کوم چې د سټوریو کې نور دا شیزونه مه پوسټ کوئ په دې فخر مه کوئ یحیی حسین وعلیکم السلام په دې فخر مه کوئ چې په دې به ستا فیسبوک فیمس شي ستا فیسبوک په فیمس شي خو دا ده چې دا کار سپک کار دی دا زما او ستا پښتون سره نه ښایي باقي پښتون خو ډېر څه کوي سلامت اوسئ صاحبزاده صاحب ډېره مننه ښاد آباد اوسئ پښتون خو ډېر څه کوي او پښتون ډېر څه کړي دي خو چې بد ګورې کوشش کوه ځان ورسوه یو دوه خبرې پکې وکړه کیدای شي ستا یوه خبره اثر وکړي ایمل خان وایي چې ما په سټورۍ کې ویډیو لګولې په هغې غوسه شوې که څنګه ایمل خانه نه مې ستا سټوري لیدلې ایمل خان نه ماته پته شته نه مې نامه لیدلې خو زه ډېر څه ګورم ایمل خانه ستا په رنګ یې داسې 15 نورو اچولي تا نه نښه کوو خو صرف زموږ دا یو خواست دی تاسو ته چې دا کار مه کوئ زه درته وایم چې ما سندرو سره شوق دی زه کله په دې فیسبوک باندې سندرې پوسټ کوم خو زما سندرو کې به څه وي ولا چې زما په سندرو کې څه مقصد وي یعنې دا ګز دا میدان زما هغه سندرې چې زه پوسټ کوم هغه کې یو حقیقت یو شاعر ویلی وي ستا سندرو کې مستی ده مستی چې ده دا ګناه ده که مستی ځان سره کې په کوټه کې وایي که خو د ډېرو سره شریکول دا مستی نور هم په غضب ککړ شو که نه نور خلک دې په غضب ککړ کړو زما صرف تاسو ته دا خواست دی چې د سټوریو کې او د خپلو پوسټونو سره لږ انصاف کوئ پښتانه یو پلار او نیکه مو غیرتیان تېر شوي سلامت اوسئ صاحبزاده صاحب سلامت اوسئ ښاد آباد اوسئ ایمل خانه زه هېڅکله تا نه په نښه کوم هېڅکله الله سبحانه وتعالی ویلي چې د یو کس عیب ته پټ کا ستا به 100 عیبونه زه پټ کم خو زه جنرال وایم زه جنرال شیزونه ګورم زه لږ پې سوځم ما ته زور راکوي تاسو سره مې دا شیر کړه زه تاسو نه ټولو نه بخښنه غواړم که چېرې ما څه غلطه ورانه ویجاړه ویلي وي معافي راته کوئ زما د ماسپښین د مونځ ټایم دی معافي درنه غواړم شاهزاده صاحب وایي چې د خبرې جان الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي سلامت اوسئ صاحبزاده ډېره مننه او جهانگیر خان وایي چې الله دې ژوندی لره سلامت اوسئ جهانگیر خان ښاد آباد اوسئ خدای تعالی دې په دین رحمت کا خدای تعالی دې موږ تاسو ټولو له هدایت د نیکۍ وښیي او چې یو بل سره ښه وکړو قوم پرستي په کار دی ونه کړو سندرې مو وکړو
غزلې مو کو ځانم خوشحاله کو خو بعضې داسې سندرې بعضې داسې ګډا چې هغه ګډا نورو ته مطلب دا دی چې نقصان رسوي پکار ده چې داسې شي نه موږ پرهیز وکړو سندرې خو موږ هم درته وایو شاعري موږ هم درته کوو که نه خو بده در باندې ونه لګي او ډېره زیاته بخښنه درنه غواړم نن چې دا زړونه په ما بره